کې مو هرکلی کوم دوستانو خدای دې کړي چې تاسو به هم زموږ په شان روغ رمټ او صحت پر جامه کې به پټ استئ. دوستانو د نن ورځې په ویډیو جوړولو کې داسې اپلیکیشن درته ښیم چې په دې سره تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې چې څومره د سوشل میډیا کوم اپلیکیشنونه چې تاسو استعمالوئ لکه فیسبوک، واتساپ، انسټاګرام، ټویټر، ټیک ټاک، لاکي په دې ټولو نه تاسو کولی شئ په یو کلیک باندې په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل لپاره هر قسم ویډیو تاسو غواړئ هغه ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو ویډیو وګورئ که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوه دوستانو ویډیو درسره لایک کړئ او له ملګرو سره هم شیر کړئ دوستانو او دا کومه ویډیو چې ګورئ دوستانو د ویډیو لاندې څوک د سبسکرایب بټن ووهئ او سره خوا کې د بیل آیکن هم کېکاږئ تر څو زموږ هره ویډیو تاسو ټول نه مخکې در ورسیږي. نو دوستانو زه شروع کوو چې څنګه کولی شو دغه اپلیکیشن څنګه ډاونلوډولی شو او د څه په نوم ده څنګه کولی شو له کوم ځای نه دا راډاونلوډ کړو. دوستانو ټولو به تاسو مخکې راسئ دلته پلی سټور ته. کله چې تاسو پلی سټور ته راغلئ دوستانو دلته به تاسو ایم ډي ډاونلوډر ورکړئ. صحیح ده ایم ډي ډاونلوډر دوستانو تاسو ولیدل ما ایم ورکړه نو دلته لاندې اول ورکړئ ماته ایم ډي ډاونلوډر راغی. صحیح ده زه به په دې باندې کلیک وکړئ. کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو تاسو به راډاونلوډ کړئ ما ځان لپاره راډاونلوډ کړی دی دا به افن کړئ په خپل موبایل کې به یې انسټال کړئ. هغې وروسته به دوستانو تاسو بیرته شاته راسئ. دوستانو تاسو چې کله راغلئ خپل کوم اپلیکیشن چې دا یا تاسو کوم سافټویر چې دا به تاسو لپاره ډاونلوډ شوی دوستانو نو زه دلته راځم دوستانو موږ سره الریډي په انسټاګرام، واتساپ او ټویټر کې سوی دوستانو او فیسبوک کې موږ سره له اوسه پورې موږ خپل آی ډي نه ده ورکړې ځکه چې موږ خپل آی ډي فعلا ما سره نشته چې زه آی ډي ورکړم نو ضرورت نشته. نو په ټول کوم کار چې د فیسبوک د انسټاګرام د ټویټر د ډاونلوډولو ده ټول په یو رقم ده. نو دوستان تاسو کله چې دا افن کوئ نو تاسو انسټاګرام، واتساپ او ټویټر دا شان کوم دي اپلیکیشنونه چې کوم دي دا ډایرکټ اتوماتیک سره کنیکټ کیږي ولې فیسبوک به تاسو ورته لاګین کیږي. نو زه اوس دوستانو راځم دلته راځم زه اوس فیسبوک یوه ویډیو راخلم یو لینک د ویډیو لینک را کافي کوم نو زه راځم دلته په ویډیو باندې کلیک کوم دوستانو دلته راغلم زه مثال دغه ویډیو ده زه دلته په دې باندې کلیک کوم او دوستانو تاسو دلته راسئ په کافي لینک باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې دا کلیک وکړو دوستانو تاسو وینئ بری هم نوټیفیکیشن راغی تاسو کولی شئ په نوټیفیکیشن باندې کلیک وکړئ او تاسو کولی شئ چې کله په نوټیفیکیشن تاسو کلیک وکړو نو تاسو ډایرکټ دلته راځي تاسو لینک بدلته وي نو تاسو به دلته چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ دوستانو نو تاسو به دلته ایډ راځي. موږ دپاره اوس دغه ویډیو نه ډاونلوډېږي ځکه موږ په دې کې د فیسبوک هغه چې ده هغه نه ده ورکړی آی ډي. نو دوستانو چې کله دا ووهم نو اوس موږ تاسو وینئ چې موږ کوم ویډیو دغه هغه سټارټ نه شوه. نو زه بیرته راځم نو دوستانو ما مخکې یادونه وکړه چې موږ فیسبوک ته لاګین شوي نه یو تاسو به ورته لاګین شئ نو تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره همدا قسم چې ما درته وښودله په دې رقم سره تاسو کولی شئ د خپل ځان لپاره هر قسم ویډیو په دې سافټویر لاندې خپل موبایل سره ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو زه راځم دلته واپس راځم دوستانو دلته زه راځم انسټاګرام ته اوس زه راځم په انسټاګرام کې یو ویډیو را ډاونلوډوم هغه به تاسو وینئ چې ډایرکټ دلته را ډاونلوډېږي. نو زه راځم دوستانو په دې انسټاګرام باندې کلیک کوم کله مو چې دې باندې کلیک وکړو دوستانو زه راځم یو ویډیو راخلم انسټاګرام نه یو ویډیو راخلم مثال زه دغه ویډیو ده مثال دا ویډیو نه ده دغه ویډیو زه راخلم انسټاګرام نه او دلته کافي لینک وایم. صحیح ده کله مو چې کافي کې لینک دوستان تاسو به بیرته دې نه ووځئ او دلته به راسئ تاسو هم اتوماتیک نوټیفیکیشن راغی تاسو کولی شئ دې لارې نه هم راخلاص کړئ او که دې ځای نه راخلاصوي دوستانو تاسو دلته کلیک وکړئ او دلته به انسټاګرام ته راسئ. صحیح ده کوم لینک چې موږ هلته کافي کړی وو هغه تاسو وینئ دلته ډایرکټ سلیکټ شوی ده نو زه دا دې ځای نه لرې کوم ډیلیټوم او دا خپل لینک چې ما اوس کافي کړی ده هماغه دلته پیسټوم کله مو چې دوستان دلته داسې پیسټ کړو نو دوستان تاسو په ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستان تاسو به دا یو ایډ راشي دا ایډ به تاسو د وجې نه کټ کړئ. کله مو چې کټ کړو دوستانو تاسو به په دې ډاونلوډ باندې کلیک وکړئ. کله مو چې ډاونلوډ باندې کلیک وکړو دوستان تاسو ویلي د ډاونلوډ سټارټ شو دی موږ نو تاسو په دې رقم کارول شئ په ډېر اسانۍ سره خپل موبایل لپاره هر قسم ویډیوګانې چې تاسو غواړئ انسټاګرام، ټویټر، یوټیوب او ټیک ټاک نه تاسو کولی شئ په ډېر اسانۍ سره په همدې رقم باندې د خپل موبایل لپاره ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ. دوستانو دا و د نن ورځې ویډیو تر بلې ویډیو